مولیان ډیر مولیان چې کوم دی شاعران شول دې ته په کومه سترګه ګورئ او تاسو هم د اوسنۍ زمانې شاندې شاعري کوئ که نه ستاسو شاعري مختلف ده څوک پکې سرو شونډې او سره لالونه یادي او څوک پکې اننګي یادي نو مال چې ستاسو ذکر دغه طرف ته دی که نه سلامونه نیکې خیلې و احترامات قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جیندیاش نغر ټي وي قدرمندو د شاعرۍ په دغه لړۍ کې یو کړی هم بیا راوړی ستاسو په نوم باندې دغه خاصه کوو چې دا پروګرامونه به ستاسو خوښ شي او ستاسو د داد په تمه یو اشفاق احمد ظهیر صاحب موږ سره ننني پروګرام کې میلمه دی ستاسو ډیره مننه او په پروګرام کې ډیر زیاتې نیکې خیلې و احترامات وي ډیره مننه ستاسو جي د خپل لنډ تنګ وخت نه موږ له وخت راکړلو د پښتو د ادب دپاره هلې ځلې کوئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ اشفاق ظهیر صاحب دا به راته څرګنده کړي چې شاعري م د کوم وخت نه شروع کړله شاعري خو 2018 نه کوم په مستقله توګه باندې او غزل صنف باندې ډیر کار کوم غزل زیاتره لیکم څه وجه کیدای شي شاعران چې کوم دی مولیان ډیر مولیان چې کوم دی شاعران شول دې ته په کومه سترګه ګورئ ستاسو څه رایه ده نو شاعري نوم د اظهار مافي ضمیر په یو داسې طریقه باندې دی چې په هغې باندې تر چا احساسات راولړځي یو ضمیر پې د چا را ژوندی کړي هغه اشاعت دی د دین که هغه انسان په هر طریقې سره وشي خو چې د دین اشاعت وشي نو که څوک د منبر نه کوي که څوک د محراب نه کوي که څوک په قلم کوي په شعر کوي او په غزل کوي خو مطلب او مقصد صرف دا دی چې انسان کې احساس پیدا شي تاسو هم د اوسنۍ زمانې شاندې شاعري کوئ که نه ستاسو شاعري مختلف ده بس دا خو د دور سره انسان له چلیدل پکار وي سرو شونډې او سره لالونه یادي او څوک پکې اننګي یادي نو مال چې ستاسو ذکر دغه طرف ته دی که نه نه ځي نه دا خو بس تخیلاتو خبره وي زما تخیلات دغه صنف والا نه دي ډیره سمه ده وخت هم نه خرابوم قدرمندو راځو به د دوی اشفاق صاحب نه شعرونه اورو څه راته د مینهوال ته څه ښکلي شاندې شعرونه ډالۍ کوي به همدې یو څو شعرونه ووایم چې ابتدا دې په نامه کوم کریمه د تمام مخلوق په حال باندې علیمه رافیزان د خپل جلال په برکت شه د قلم لار زما کړه مستقیمه او معصیت مې په کرم نظر انداز کا زه زهیر لخفل فعل یم ملیمه او یو دو شعرونه نور چې پښتون ضمیر مې د احساس په حفاظت ساتلی په داسې دور کې ایمان مې سلامت ساتلی دا یو ځل بیا ووایه مننه جي پښتون ضمیر مې د احساس په حفاظت ساتلی په داسې دور کې ایمان مې سلامت ساتلی او زه د بېدرده آینو مخې ته نه یم ولاړ ما محبت د چا دپاره امانت ساتلی دا خو یو ځل بیا ووایه مننه جي ډېره مننه زه د بېدرده آینو مخې ته نه یم ولاړ ما محبت د چا دپاره امانت ساتلی غزل دی چې تخیل مې د عرفان تصویر ته چپ ولاړو چې تخیل مې د عرفان تصویر ته چپ ولاړو ځکه قلم مې د جانان تصویر ته چپ ولاړو او د لیونی جوړې په داسې موسم یار بیللی او دا لیونی چې د باران تصویر ته چپ ولاړو او ښه یو زړه ستړي وله رنګ ورکو د خپلو وینو خیال مې په لاره کې حیران تصویر ته چپ ولاړو او دغه یو فکر مې په زړه داسې ناکړ دی وکړي او په آینه کې د خپل ځان تصویر ته چپ ولاړو او چې ماشومتوب نه تر د ګوره پورې ختم نشو د دومره اوږد امتحان تصویر ته چپ ولاړو چې ماشومتوب نه تر د ګوره پورې ختم نشو د دومره اوږد امتحان تصویر ته چپ ولاړو او احمد ظهیر د یوې نیکې نظریې په خاطر یوه شیبه د باچا خان تصویر ته چپ ولاړو ډېره مننه احمد ظهیر د یوې نیکې نظریې په خاطر یوه شیبه د باچا خان تصویر ته چپ ولاړو قدرمندو ډیر ښه شعر لیکي ډیر ښه فکر راوړي د نورو شاعرانو نه زما په سوچ باندې ډیر مختلف شعر لیکي ډیره زیاته مننه هم کومه ډاډګیرنه در کومه چې دونه ښکلی شعر لیکي دونه ښکلی انداز او ښکلی رنګ راوړي ډیره زیاته مننه پښتنو ته نور څه شعرونه زموږ مینهوال ته ډالۍ کیږي غزل به ورته بل ډالۍ کړم جی
نازک خیالونه د ارمان په لاس لمبه لمبه شي سمسور ګلونه د خزان په لاس لمبه لمبه شي او سارمانونه مو لوګی شي د غربت د لاسه سارمانونه مو لوګی شي د غربت د لاسه او سارمانونه د جانان په لاس لمبه لمبه شي او د مینې داغ مې په لمن داسې قبضه وکړله د مینې داغ مې په لمن داسې قبضه وکړله لکه سکروټه د طوفان په لاس لمبه لمبه شي او د محبت جنگ ته به ملا تړم په دغه امید د محبت جنگ ته به ملا تړم په دغه امید که یو ډیوه مې د جهان په لاس لمبه لمبه شي او ډېر شته په سر باندې مې بل ورته لمنې وهي ډېر شته په سر باندې مې بل ورته لمنې وهي او ډېر انسانان وي د انسان په لاس لمبه لمبه شي او چې مننه جي ډېره مننه ډېر شته په سر باندې مې بل ورته لمنې وهي ډیر شته په سر باندې مې بل ورته لمنې وهي ډیر انسانان وي د انسان په لاس لمبه لمبه شي او چې تخیل یې د وجدان سره غاړه وزي چې تخیل یې د وجدان سره غاړه وزي غزل اکثر د غزل خوان په لاس لمبه لمبه شي او زهیره مننه زهیره خپل ژوند مې په داسې زاویه ایښی دی زهیره خپل ژوند مې په داسې زاویه ایښی دی لکه سړی چې د زندان په لاس لمبه لمبه شي ډېر ښه دی دا بیا ووایي جي ډېره مننه زهیره خپل ژوند مې په داسې زاویه ایښی دی لکه سړی چې د زندان په لاس لمبه لمبه شي ډېر ښه دی ډېر ښه دی قدرمند دا و ښکلي شعرونه چې تاسو واورېدل د بل پروګرام پورې کاشف له راکړي اجازت د لوی الله په امان